حدیث مبارک کې راځي کچا د یو ډلې نفری زیاته کړه دا به ورځ د قیامت کې هغوی کې شمارېږي. تا د هغوی نفوذ زیات کا هغه جلسه جوړه کړې دې دپاره حکومت ته خپل زور ښیي خلکو ته زور ښیي ته سیل ته ورلې سیل ته ورلې بس ته د هغوی نه یې په ورځ د قیامت کې تا د هغوی د ډلې کثرت راوسته د هغوی د تعداد کثرت کې راوسته. ولا يسلم عليهم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه فرمایي سلام به پې نه اچ ګورې شیګانې په سر کې صراحت سه یاد کړي دي وی په دوی به سلام نه اچ. اوس ډېر په پنجاب کې چشتیان قادری سلسلې ته ځان منصوبوي قادریان د خپل امام مخالفت کوي د وهابیانو سره په اول خط کې ښه په کلکه مقابله کوي لیکن شیګانو سره اوږه په اوږه روان سټیج ته راغواړي د په سټیج به شیخ کارېږي دی به د شیګانو جلسو ته ورځي. پنجاب کې بعضې سنیان تاسې وګورئ نه سنت خو دې ته نه وایي چې د وهابي مقابله کوي شیعه سره په صف کې ولاړ څنګه چې د دې مقابله کوي دغسې به د شیګانو مقابله کوي. د دې دواړو د مینځ ته اهل سنت ویل کېږي د دې دواړو مقابله به دوی روانه کړي. په نیټ باندې پنجاب کې د سنیانو یو تحریک د سنی تحریک په نوم باندې ثروت اعجاز قادری په نوم باندې د هغې مشر دی نیټ باندې د هغه دا لیکل شته دي داسې شیعه ته لاس ورکړی دی شاته بینر لګېدلی په بینر باندې لویه لیکایي دا ده شیعه سنی بای بای سپاهی صحابه نے آگ لګای ځان سنی یادوي زه سنی بریلی یم او زما او د شیګانو بای بای موږ رونه یو او سپاهی صحابه باندې اور ولګېده ځکه موږ یو ځای شو. سپاهی صحابه ځان ته جماعت هغې سره خپل کار دی لیکن خبره په دې ځای کې ده چې ته د شیعه سره څنګه بای بای. نو معززو د افغانستان په یو ریډیو باندې ما دا اورېدلي وو ما په یو شورا کې د اعتراض کړی و د امارت بعضې مسؤلینو ته مې دا ویلي وو ما حکمت عملي یو انداز لري دا نه چې ستاسو په ریډیو باندې دا راشي چې شیعه و سنی ګل یک چمنیم هر دوره برادر یک وطنیم دا ترانه چې کوم دی خطرناکه ده چې یو چا ګیره خریلي د هغه ګیرې ته خو بیا دا ورچې چې ورېږه ګیره دې خریلې ده چې ګیره دې کمه کړې که نه هغه ته لپاره سزا مقرره ده او شیعه دپاره دعوت ورکوي چې ما سره شه وابي ته دعوت ورکوي چې ما سره شه دا څه معنا لري؟ دا ګیره خریل د شیعیت نه لوی جرم شو دا ګیره خریل دا د وهابیت نه لوی جرم شو چې وهابي دې خر کې نیولی او ګیر خریلو دپاره دې بې ځای نه وي پکې خدا حکمت عملي نه بلکې دا حکمت عملي بالکل د بېغیرتۍ مترادفه ګرځېدلې ده نن سبا. معززو اهل سنت وپېژنئ دا د دې دواړو درمیان دی. ګرمي د وخت کم دی خبرې خلاصه کوم. دارنګې شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه د امام احمد سے قول پیش کړي د حنبلی مذهب دی په فقه فروعو کې لأن امامنا احمد بن حنبل رحمه الله قال وی زمون امام احمد سے ویلی دی من سلم على صاحب بدعة فقد احبه چا اهل بدعت دواوی اډلو کې هر چا باندې سلام واچولو نو د ور سره محبت وکړه او حال دا د دې سره محبت کول څومره نقصان لري دی وی ولا یجالسهم د اهل بدعت سره بد نه کینی اهل سنت ولا يقرب منهم نزدیکیږي دی ورتنه ولا يهنيهم في الاعياد واوقات السرور په اختر کې دی اهل بدعت ته مبارکین ورکي ولا يصلي عليهم اذا ماتوا چې مړه شي جنازې دې پې نه کوي ولا يترحم عليهم اذا ذکروا چې کله یاد شي چې اول فلانی وهابي فلانی شیعه سره غریب شوی دی دې پې رحم نه راولي دې پې خوشحاله شي بل يباينهم ويعاديهم بلکې جدایي دې ته اختیار کی دشمنی دې ورسره وکي فی الله عز وجل د الله د رضا لپاره معتقدا بطلان مذهب اهل بدعه ولی عقیده بیدای چې د اهل بدعت دی او د دوی دا مذهب په باطل باندې. بیا حدیث مبارک پیش کوي من نظر الى صاحب بدعه بغضا له في الله ملأ الله قلبه امنا و ایمانا. چا یو شیعه ولیده وهابي ولیده بلی ولیده چې داسې ولیده تندی ترش که ورته داسې اهل بدعت دغه دواوې ډلې دي. حدیث مبارک کې راځي من نظر الى صاحب بدعه
چا چې اهل بدعت ته وکتل بغضا